سلامونه، وخت مو په خیر. په ارزو کې د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف او په دغه هیواد کې د قزاقستان سفیر په کتنه کې د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دواړه لوري په سیمه ییز نښلون بهیرونو په تیره بیا د ترانس افغان اوسپنې پټلۍ پروژې عملي کېدو کې د افغانستان د ګډون لرلید په اړه غږېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنرۍ استازی راستنېدونکو کډوالو ته د مرستو راجلبولو لپاره له هڅو خبر ورکوي. د کډوالو چارو وزارت اعلان وکړ عرفات جمع له مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د غرض په نږدې راتلونکي کې کونړ ته راستنېدونکو کډوالو لپاره د 100 کېږدیو لاستولو خبر ورکړی دی. ښاغلي کبیر په دغه کتنه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو پر نه سیاسي کېدو ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له بندخونو څخه د څه باندې 100 افغان بندیانو له خوشي کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د متحده عربي اماراتو دولت مشرتابه د دغه هیواد ملي ورځې په مناسبت 108 افغان زندانیان یا آزاد کړي چې ځینې خوشي کړل شوي کسان هیواد ته ستانه شوي او د نورو کسانو ستنېدو بهیر د قانوني پړاو تر بشپړېدو وروسته به په نږدې راتلونکي کې وروستی شي. د حیرتان مزار شریف پر لاره په یو ترافیکي پیښه کې 4 تنو ژوند یو بل ټپي شوی دی. د بلخ امنیه قومندانۍ اعلان وکړ چې دغه پیښه تیره شپه د تراکتور او کورولا ډوله موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. په خبرپاڼه کې د دغې پیښې رامنځته کېدو لامل د موټر چلوونکي نه پاملرنه ویل شوې ده. د کندهار ښاروالۍ د کندهار هرات لویې لارې د یوې برخې د بیا رغونې له پیله خبر ورکوي. دغه پروژه په 18 میاشتو کې د 1.4 میلیارد افغانیو په لګښت بشپړېږي چې په بشپړېدو سره به یې لویدیځ ولایتونه په مستقیمه توګه کندهار ښار سره ونښلول شي. د کندهار د ښاروالۍ په خبره دغه پروژې په پیل سره په ورځني ډول 1500 تنو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. د برېښنا شرکت له کورني خصوصي شرکتونو سره د شاوخوا 210 میلیون افغانیو په ارزښت د 5 سترو پراختي پروژو له لاسلیکه خبر ورکوي. د دغه شرکت لخوا په خپره شوې خبرپاڼې کې راغلي چې دغه پروژو کې د 4 لویو سبسټیشنونو جوړېدل شامل دي چې په پروان، غزني، زابل او کابل ولایتونو کې به پلي شي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست اعلان وکړ چې په دغه ولایت کې نږدې 100 ټنه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي سوځولي دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست رسنیز دفتر وایي چې دغه اندازه تاریخ تیره درمل او خوراکي مواد د روان لمریز کال په لړ کې د دغه ریاست د څارنې او ارزونې ټیمونو لخوا راټول او سوځول شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هواپېژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، باران او تیزو بادونو د رالوتو اټکل کړی دی. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د سالنګونو په ګډون په 23 ولایتونو کې د اورښتونو اټکل شتون لري چې په بېلابېلو برخو کې د باران اندازه له 10 تر 45 ملي مترو پورې او د واورې اندازه له 10 تر 45 سانتي مترو پورې وړاندوینه شوې ده. خبرونه همدومره ول. عملتیا مو ډیره مننه. تر بیا ښې چارې.